د سی جی ټي ان پښتو ټولنې هندارې پروګرام درنو کتونکو، زه دا مهال د کابل ښار چندول په هغې کوڅې کې ولاړ یم چیرته چې په ډېره زیاته اندازه باندې جلبي پخیږي. په دې معلوماتي راپور کې غواړم تاسو ته افغاني جلبي در وپېژنم. نو راځئ له دې څخه یو مدت 11 سال میشه که می کارو میکنیم. شاوخوا 10 کاله کیږي چې دغه کار کوم. د جلبي پخولو کسب زموږ یو پخوانی کسب دی. سهار 6 بجې راځو، دلته یو تن خمیره جوړوي. خمیره چې آماده شوه بیا زه راځم دلته د کړایي ترڅنګ، بیا دلته شربت ږدو او کله چې بیا خمیره آماده شوه د جلبیو پخول شروع کوو تر ماښامو پورې. نظر په پلورلو سره موږ شاوخوا د ورځې 10 سیره جلبۍ پخوو. عطاالله د جلبیو په کارخونه کې د خمیر جوړولو مسؤلیت پر غاړه لري. له نوموړي څخه یې اورو چې څه کارونه ترسره کوي او خمیر څنګه جوړوي. زه به تاسو ته دا ټول جریان دروښیم چې دا خمیر څه رقم کېږي او موږ چې صبحکي راځو او دا ټول کار چې موږ کوو به تاسو ته دا ټول وښیم. اول چې موږ راسو زه خپله شخصا څه راسم، اول دا مواد راخلم. دغه یو سرپوښ موږ په دې دیګي کې اچوو. دیگه که چو ساری راسو اول دیگه که یا سرپوخ چو چه آقا جیگو چه جیگی کو آقا لپاره یا سرپوخ چو چه گاک چه زر خوشی که زان آدانور چه وحو بیده که نیم سرپوخ کو بیا بسو اول خوبه چو یو بشکن که چه ریپوسو چه دا کمی دی خب من که معلومات کی کارم کرده دا که بس آقا تا بیا یو دوله دو دوله نوری وره چو چه خمیر کشه پورا راسی چه مشتریان تا کم رانیسو اوبه چو زتیرا مواد پکې چو چې مواد ما چو زتیرا وړا چو دی وړو من اندازه راته معلومه ده چې اوله پیراسونه غوړي تر اخره پیرا بس کرا غډو شغه که ش جوړ چې به پساري بوره چو چې بیرته نارایسي چې نارایسي زتیرا الته جګو. د کابل ښار چندول کوڅه کې شمس الدین هغه جلبي پلورونکی دی چې دلته یو وړه کارخونه لري او د ورځې شاوخوا 80 منه جلبي پلوري. زما شاوخوا 10 کاله کیږي چې په دغه کوڅه کې یم. اول په هغه کوڅه کې وم، اوس دلته راغلی یم. زه د ورځې شاوخوا 80 منه جلبي پلورم. نظر پلور ته هغومره جلبي پخوم. کله بازار ښه کله خراب وي. شکر الحمدلله خوشحاله یم. همدا مو کسب دی. دلته مې راسره 3 ورونه دي او نور سره وطنداران دي. د دې جلبیو ډیره برخه لیرې پرتو سیمو ته ځي لکه تګاب، نجراب ولسوالۍ او د کابل ښار نورو سیمو ته هم وړل کیږي. موږ یې من په 450 افغانۍ پلورو. احسان الله د جلبیو هغه عمده اخیستونکی دی چې له چندول کوڅې څخه په خپل موټر کې 20 یا 30 منه جلبي وړي او په ښار کې یې په ځینو هټیو باندې پلوري. د جلبیو خو داسې یو حساب دی چې پښتانه یې ډېر خوښوي او په لرې پرتو سیمو کې ډېر زیات مشتریان لري. جلبي ډېر ښه شی دی او د چنداول په دې کوڅه کې په یو ځانګړي مهارت سره پخیږي. خلک یې له چایو سره خوري، له ډېر پخوا استفاده کیږي. زه یو ټونس ډوله موټر لرم، له همدې ځایه جلبۍ وړم، بیا یې پر هټیوالو پلورم، هغوی یې بیا پر خلکو پلوري. د کابل ښار په ډیری برخو کې د جلبیو لوی او وړې کارخونې شته او د ورځې سلګونه کیلو جلبي پلوري. حاجي اسلم بیا د کابل ښار په کوټې سنګي سیمه کې د جلبیو پخولو کارخونه لري. نوموړی وایي د ورځې شاوخوا 1300 کیلو جلبي پلوري او کار یې ډیر ښه دی. ما روزانه در حدود موږ په ورځنۍ توګه له 1200 کیلوګرامه څخه نیولې بیا تر 1400 کیلوګرامه جلبۍ پلورو. مشتریان مو ځایي اوسیدونکي هم دي چې 1 کیلو یا نیمه کیلو اخلي او دغه راس هټیوال هم دي چې 1 من 2 منه تر 15 منو پورې پیري. د جلبۍ نږدې ولایتونو مثلا میدان وردګ، لوګر او د کابل ښار ځینو سیمو ته لیږدول کیږي. موږ له خپله کاره راضي یو. مدثر چې د جلبیو یو مینوال دی د کابل ښار په کوټې سنګي سیمه کې د جلبیو یو پلورنځي ته راغلی. نوموړی وایي جلبۍ چې دي ډېر نوم لري او دا ډېر ښه کیفیت جلبي دي او جلبي چې دي موږ هر وخت وړو. دا سهار له چی سره زیاتره خلک خوري او زیات خلک مازدیګري کې هم خوري خو زیات خلک عام خلک سهار په جي کې خوري او دا جلبۍ چې دي بې ضرره دي.
ډاکټر عبدالهادي حماس چې د داخله ناروغیو متخصص دی وایي په عمومي توګه په زیاته کچه د خوږو شیانو خوړل د ناروغیو سبب کیږي. نوموړی د جلبیو په اړه داسې وایي. په مجموع کې د که جلوبۍ وي یا نور خواږه شیان وي د دوی استعمال چې ده باید ډیر زیات محدود وي. نو جلوبۍ هم هغه څه دي چې دوی تقریبا په دې کې پوره ډیره زیاته استعمالیږي. د دې استعمال زیات استعمال چې ده دا په وجود باندې ناسمې اغیزې اچوي او له بلې خوا نه که چېرته کله کله استعمال سي د خوند دپاره هغه هم په یو محدود حد کې د جلوبۍ پخوونکي باید د دې په پخولو کې د صحي مراعات وکړي. افغاني جلبي چې د افغانستان په ګاونډ کې هم ښه نوم او شهرت لري، په کور دننه یې د ژمي په موسم کې بازار ډیر ګرم وي چې ځینې خلک یې د سهار چای پر مهال خوري.